افغانانو سره د ایران ظلمونه او د طالبانو جفا څومره چې ایران ملامت دی تر هغې ډیر طالبان ملامت دي. دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی خو تر اوسه یې هیڅ د ګاونډیتوب مسؤلیت نه دی پر ځای کړی او پاکستان امثال هم. موږ هر وخت د پرمختګونو پر وخت څپل شوي یو او نه یو پرېښودل شوي چې هیواد مو په نړیوال سټیج راښکاره شي. د ایران روان وضعیت او له افغانانو سره ظلمونه هغه څه دي چې افغانستان ته وښایي، یعنې موږ در سره ژمن نه یو. نو اړینه ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي، خپل سفیر ته د موضوعاتو روښانه کولو او د لازمو جدي هدایاتو امر وکړي. دا منم چې د ځوانانو زیاته برخه له هیواده په تېښته دي، خو د دوی د ضرورت او لومړیتوب پر ځای ګڼم طالب دی د وړو کارونو پر ځای ملي او نړیوال دیدګاه ولري. نړیوالو سره له اړیکو پرته موږ مخته تګ نشو کولی. همدارنګه خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، مسلکي کدرونو ته د حکومت کې دنده ورکړي. یوازې په طالبیزم دا هیواد نه جوړیږي. موږ د ایران لخوا پر افغانانو د شویو ظلمونو سخت خفه کړي یو او اندا به مو هیڅکله له ذهنه ونه وځي. د جبر کاسه هر وخت نسکوروي او انشاءالله چې دا کاذب او مرتد هیواد به دا ټول کارونه جبرانوي. تر هغه وخته به همداسې مظلومان یو او ظالمان به راباندې ظلم کوي تر څو خودکفا شوي نه یو. یعنې موږ همیشه ځان همسایه ته لاس تړلی په لاس ورکړی دی. تجارت مو په سفر کې ضرب دی، په خپل هیواد کې هر څه لرو خو نه لرو. هیواد مو غني دی لکه اوبه پرېمانه لرو، ذخایر مو ډک پراته دي، د انسانانو ذهني وړتیا مو پیاوړې ده، د هیواد موسمي نظام مو پیاوړی دی، میوه‌جات مو په نړۍ کې شهرت لري، لاسي صنایع مو ایران او پاکستان په خپلو نومونو نورې نړۍ ته صادروي. متاسفانه نظامونه مو همیشه د دوی په لاس وهنو سره بدنامه کیږي ځکه دوی خپل بازار پیدا کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.